مودا شعر وروانوار بایوي چې په دې نه زیات قدر دې څنګه وکړم تو ووایه زه مرور هم یم او زه درته راغلی هم یم او تکه مې په خپلو تلو خپېمان نه کړې نو ومنه زه به مې لاسونو ته بنګړي بازار کې واخلم او ما یاره وای په ولچکونو زنځونونو کې دا ظلمې او دا سنګر دواړه یو بل پیژني مننه د کوم سوچ چې دا تا دی داسې ندي داسې ندي آغا خلق تابانو ګل دی چې په امن پسې مړه دي او په چا به سوات او پېښور ښکلی وي په انور مزبان خو بانوګل ښکلی دی بسم الله الرحمن الرحیم ټولې لیدونکي اورېدونکي ته السلام علیکم قدرمنې اچانک مې دا ګلدستې میندې کړې باندې خیالي ما مشخیل ورسره عارف پتاخیل و د میژ د فان میدان ملګره شتماس خان عروف جانګي دا ټول ما اچانک سره میندل کړه به ملګري یې مشوره وکړه چې یوه د شرعي مقابله په دې دوی باندې نن وکړو دا نوست کې ملګري د غونډې دا ډیمانډ و نن به د شرعي مقابله فرینډلی مقابله داسې مقابله نه چې مثال اسا فرینډلی مقابله دو خیالي ما مشخیل و عارف پتاخیل سر چیک کا منم د وروستو نه به هر سړي وجلی هم یم خو زه پښتون یم زه تمام جهان منلی هم یم و ځینې یارانو که په سخته کې پرېښی یمه ځینې یارانو زه په سخته کې ګټلی هم یم ځینې یارانو زه که په سخته کې پرېښی یمه ځینې یارانو زه په سخته کې ګټلی هم یم و دا شعر وروانور به وایي چې په دې نه زیات قدر دې څنګه وکړم تو ووایه زه مرور هم یم او زه درته راغلی هم یم واه زبردست قربان مننه یاره په دې نه زیات قدر دې څنګه وکړم تو ووایه زه مرور هم یم او زه درته راغلی هم یم او خیالي به څنګه نوره تمه د ژوندون وکړمه په تان بیمار یم او په زړه باندې چاودلی هم یم اوسې شعرونه نه راوایي چې یا د اقرار یا د انکار وکړي خو وښودې کړي جانان د دوه ټکي گفتار وکړي خو وښودې کړي او هغه د ما ته دعا نه کوي پرېږده یې مړه هغه د ما پسې ازار وکړي خو وښودې کړي هغه د ما ته دعا نه کوي پرېږده یې مړه هغه د ما پسې ازار وکړي خو وښودې کړي او زه ترې نه خوله او غاړه نه غواړم بخیل نه یمه فقط سلام دې زما یار وکړي خو وښودې کړي او زما په مرګ باندې کویر نه کوي نه دی کوي ویر مې د هغه په مزار وکړي خو وښودې کړي او زما د مینې که اظهار کولی نه شي چاته خیالي د دا کیسه په جار وکړي خو وښودې کړي زبردست خیالي ما مشکل ډېره مننه شتماس خان چې دا خاموش نوسته او سار یې ټیټ کړه ده د دغې دواړې ملګري دی جاج دی وی فیصله کوي چې چا ول خوندور دي و هغې نه بعد وی ملګري یا په دا باندې فیصله کوي وایي چې پردي وطن کې پروت یم غریبۍ مې زړه چاودلی دی پردي وطن کې پروت یم غریبۍ مې زړه چاودلی دی ډېر لرې مسافر یم مجبورۍ مې زړه چاودلی دی او خیالي صاحب د ورځې مزدوري کړم شپه سبا کړم ستا یادونو کې د ورځې مزدوري کړم شپه سبا کړم ستا یادونو کې بس دا رنګ مې ژوندون دی وخترۍ مې زړه چاودلی دی انور مزبان وایي دغه شعر چې د پلار نیکه شمله مو همیش شیګه ساتلی ده د پلار نیکه شمله مو همیش شیګه ساتلی ده مطلب مو دا نه دی چې سرټیټۍ مې زړه چاودلی دی او یو ښکلي دوکا راکړه فتحې لرې فماته بس له نورو ښکلو لا بیخي مې زړه چاودلی دی پردي وطن کې پروت یم غریبۍ مې زړه چاودلی دی ډېر لرې مسافر یم مجبورۍ مې زړه چاودلی دی مننه زبردست یار زبردست اچھا اس وی خیالی با اتیایلش که وڑو وڑو یہ به اگه بعد دای ترنم شاشه کتو ترنم یاره ترنم خو نه وکړو انور بای وایي چې داسې د ټیک ټاک مل وخت او ټیک ټاک ملګري د پوره وایي چې غیرتي خلک مې خوښ وي غیرتي سره مې لاګي ډاک د مینې محبت یار سړي سره مې لاګي او وزیر مروت خټک خلک یا کښلي دي مانه خو زه په خپله بانیسایي بانیسي سره مې لاګي ونیره دوه شعرونه وایي چې نمک خرامه یاره پاس مې په زړګي وختې تو خو اصلي مطلب پراس وې مطلبي وختې او د مو تو خو یاره ځکه ملګري ونه شله چې میږ اصلي وي او ته دوام نمبر نقلي وختې او دا دوه شعرونه نیره وایي چې دواد وید کې به مخ شپرو ټول به دا کورونه شاب یو شاوی چې مو د ملګري سره شکر دوه رنګي ونه کړه مو په د ټول عمر شا چا سره ټاګي ونه کړه او سیک مې چې ځان غوندې ګڼل مطلب خپل مې شمېرل میش سره یې یا په سپین زړه ملګري ونه کړه قربان ډېره مننه عارف بھائی
قربان ما په چا کړی ادبارو بس دوکه یې وکړه کله یې واړه خبردارو بس دوکه یې وکړه ما په چا کړی ادبارو بس دوکه یې وکړه کله یې واړه خبردارو بس دوکه یې وکړه او ما به د زړه خبرې ټولې ورته سپینې کړلې خیلي صاحب ما به د زړه خبرې ټولې ورته سپینې کړلې زما غماز زما رهبرو بس دوکه یې وکړه او خپله ملنګ یم ملنګانو سره ژوند کومه خپله ملنګ یم ملنګانو سره ژوند کومه هغه د غټو خلکو یار و بس دوکه یې وکړه جنان د غیرو غیږ کې ژوند کومه څه کړي وای جنان د غیرو غیږ کې ژوند کومه څه کړي وای عارف دوبۍ کې مزدورګارو بس دوکه یې وکړه قربان مننه अच्छा तो से दुआड़े तवे यो लफ्ज़ देर कहूँ पेग बंदे वे यो शायर यही है लका पे बनी गुल पे वे तो से दुआड़े यो शायर था د تا چې نن وینم ته دومره خو برباد نه وې ته دومره ډاک له دې جنګونو د فساد نه وې ته هر چا په سندرو کې ستایلې بانو ګوله د چا کړې د نظره زما ښکلې بانو ګوله او په تا کې دومره د ځوانانو جنازې چرته وې په تا کې امن ډېرو دومره د مکې چرته وې په تا کې مینه محبت و دا لانجې چرته وې او زمونږ خویندې میندې دومره بې اسرې چرته وې او دا چا په سرو ورونو اوسېزلې بانو ګوله د چا کړې د نظره زما ښکلې بانو ګوله قربان دا تو خپل شای وو داسې شمېر که چې خپل مې لیکلی زبردست یار عارف بھائی ټپادو چې خدایا عارف درنه خوشحال یم چې د بنګل په پاکه خوره پیدا یم د کوم سوچ چې دا تا دی داسې ندي داسې ندي آغا خلق تا بانو ګل دی چې په امن پسې مړه دي د کوم سوچ چې دا تا دی داسې ندي داسې ندي آغا خلق تا بانو ګل دی چې په امن پسې مړه دی د کوم سوچ چې دا تا دی دا خدا سے بنوسی پسرونو باندې تیر دی دا خدا سے بنوسی پسرونو باندې تیر دی پسرونو باندې تیر دی د هیچا پشان زی واورا داسې پختانه دي هغه خلق تا بانو ګل دی چې په امن پسې مړه دی آخري شعر د سرو شونډو ذکر څنګه زارې فتح وکړم هو د سرو شونډو ذکر څنګه زارې فتح وکړم زارې فتح وکړم شاعران هم ویني ګوري نړان د دین کاڼ دي هغه خلق تا بانو ګل دی چې په امن پسې مړه دی د کوم سوچ چې دا تا دی داسې ندي داسې ندي هغه خلق تا بانو ګل دی چې په امن پسې مړه دی مننه قربان زبردست یار ماشاءالله ملګري ته ډېر خوند ورکړه یغه دوه شیونه مې وویله یو بلا وی به چټی کای ځکه چې کیمرامین ډېر بینندای دا ودا انور بھائی ته دې پر مې دوه شعرونه لیکلي مخ صفات خوانیا نه کوي خو وی چې والله چې ستانه یو پسل خولې ده په دې سړی خو خر مې فل خولې ده او په چا بسوات او په خور خولې وی په انور مزبان خو باندې ګل خولې ده ډېر شا آخری تیاز شای ڈلے گا بیا تماس خان دے تک میں فل چی کیم داوینن فیصلہ کھائی چې په تو سه دوی چا وګټ بس خو میزبان بای په دغه شعر خو نه وګټله خو بیا دای خو میږ مشر دا محترم دا شاوی چې نه داسې نه ده چې تا پرې خوم نو برباد شوم ستا رقم به یو درجن سړي بازار کې واخلم او تکه مې په خپلو تلو خپېمان نه کړې نو ومنه
زبه مې لاسونو ته بنګړي بازار کې واخلم. انور میزبان بای مشته خو غونډه خوان روکو نه پړنده نه پړنده غونډو ملګری د بانو ګلی او داسې اتفاق و اتحاد د پهار وطن و پهار علاقه سے خدای پاک پیدا کای چې د ترنګ کسون کښنی میراوال د تو ډېره شکر یاده کای چې په د دمره نیولي واخشه د میرا ته غریبونه د ټیم ورکو مشترک شنستل ودرتل انور میزبان یا زنده باد د بانو ګل یا زنده باد چې سمرا پښتون دي زنده باد. صحیح اخري شی کمنټ شي ملګری شاله شي چې خیالي بای یا عارف بای ول کیمیو شي ډیر خوان در کړی نو هغه په کمنټ یو سمادا جول موتر سي جی ملګری د سمادا جیتا و د نه چې سمرا ملګری دی ویلا د میټ دمره ونل دکړه دا و چې ستا باندې زما زیګر دواړه یو بل پیژنې ستا باندې زما زیګر دواړه یو بل پیژنې او داسترګه او دا نظر دواړه یو بل پیژنې او ما یې روای په ول چکونو ځانځنونو کې دا ظلم او دا څنګه دواړه یو بل پیژنې مننه.